رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جمعې په ورځ باندې یو معمولی شان ټیم دی، د جمعې په ورځ کې یو معمولی شان ټیم دی، یو ساعت دی، یو ګنټه ده چې په هغې کې کم مسلمان څه د خیر دعا د ځان دپاره وکړي، څه خیر د ځان دپاره وغواړي، الا اعطاه، مګر الله پاک یې خامخا ورله ورکوي، الله یې هغه دعا خامخا قبلوي. څه شی چې د الله نه وغواړي الله یې ورله ورکوي. او دا ساعت کم یو ساعت دی د جمعې په ورځ باندې؟ نو دې کې دوه روایت دي. یو روایت دی د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه چې دا ساعت چې دی هغه فرمایي هي ما بین ان یجلس الامام، دا ساعت چې دی کله امام خطبې ته کینی او تر د مونځ د ختمېدو پورې امام منبر ته وخیږي د خطبې لپاره کینی، نو د هغه ټیم نه واله تر د مونځ د ختمېدو پورې دغه ساعت کې چې دا بنده د الله نه څه شی غواړي د جمعې په ورځ باندې، نو الله پاک یې ورله ورکوي. دغه دعا چې ده الله یې نه رد کوي. او دویم روایت داسې دی چې د جمعې په ورځ باندې 12 ګنټې دي، 12 ګنټې، او په دغه 12 ګنټو کې یو ګنټه داسې ده چې الله پاک پکې د بنده هره دعا قبلوي. نو هغه کومه ګنټه ده؟ فلتمسوها آخر ساعة بعد العصر، دغه ګنټه چې ده د مازدیګر نه وروستو د اخرنۍ ګنټه نه ده د جمعې په ورځ باندې. کله چې د جمعې ورځ د مازدیګر د اخرنۍ ګنټه، دغه ګنټه ته مراد ده چې په دغه ګنټه کې یو سړی د ځان دپاره یا د بل چا دپاره د خیر دعا وکړي، هر شی چې غواړي، حلال مال غواړي، روزي غواړي، دارنګې کور دې نشته، نور څه د خیر کار او د خیر طلب کې او د الله نه یې وغواړي، نو الله پاک یې دله قبلوي.